دا مهال رحیم ګل صاحب له خپل څنګ نه یو ډیپلومات بکس راپورته کړ. د زنګنو پر سر یې کېښود، څه کودونه یې ووهل او بکس یې راخلاص کړ. د دوسیو له منځه یې یوه دوسیه راواخیسته او د ولسمشر مخې ته یې کېښوده. ښاغلیه، که دې خوښه وي پیل به یې کړو. ولسمشر ډېره شېبه غلی و، لاسونه یې سره مروړل، کله یې دوسیې او کله یې هم رحیم ګل ته کتل. چوپتیا یې رحیم ګل صاحب ورماته کړه. ګوره، موږ د خپل لومړي وزیر لخوا د یو باصلاحیته هیات په توګه له تاسې سره مخاطب یو. دا 22 مادهیي سند د ډیورنډ کرښې دی. په دې کې لیکل شوي چې تاسو دا پوله په رسمیت پیژنئ او دا د دواړو هیوادونو ترمنځ رسمي پوله ده. ناڅاپه وروستی ولسمشر د رحیم ګل خبرې ورپرې کړې او په لوړ غږ یې وویل: ډېرې تشریح ته اړتیا نشته، ځکه دا سند به هیڅکله هم لاسلیک نشي. تاریخ کې په زرینو کرښو لیکل شوي. دا هغه کرښه ده چې د انګریزانو لخوا په جعلي ډول له افغانستان څخه بیله شوې. دا کرښه او دا سیمه د افغانستان ده او د افغانستان به وي. دا هغه انګریز جوړه کړې کوم چې ستاسو هیواد یې هم د نړۍ په نقشه کې جوړ کړ، او تاسو بیا هغه جهادي رهبران او افراطي ډلې رامنځته کړې چې نن سبا یې ټولې نړۍ ته اور ورته کړی. هغه رهبران مو وروزل چې د همدغه سند د لاسلیک غوښتنه یې رانه کوله. نو زه هغه سند کله لاسلیک کوم چې سر تر پایه جعل وي. رحیم ګل یې خبرې ورپرې کړې. دا ډلې خو موږ د خپل هیواد د ګټو لپاره جوړې کړي، ځکه تا نه غوښتل چې موږ هم پر روسانو خرڅ کړې. ولسمشر یې په ځواب کې وویل: دا هیڅکله حقیقت نه لري. موږ هیڅکله د خپلو ګاونډیو لپاره خطر نه وو، خو دا ګاونډیان دي چې موږ آرام نه پرېږدي. خو تاسو چې کومې ډلې ټپلې د خپلو منافعو لپاره جوړې کړي دي، دا سند به دې هم په هماغو لاسلیک کړی وای. زه اوس ولسمشر نه یم، زما لاسلیک اوس اصلا کوم حقوقي ارزښت نه لري. درستیز په خندا وویل: هغوی ټولو دا سند لاسلیک کړی دی، یوازې ته پاتې یې، ځکه خو موږ دومره زحمت وکړ او دلته راغلو. ته هم لږه د خپلو جهادي رهبرانو په څېر لاسلیک وکړه او عادي ژوند ته دوام ورکړه. که مقام او منصب هم غواړې درکول کیږي، که د هېواده بهر تلل غواړې هم امکان لري، خو ته فقط دغه سند لاسلیک کړه بس. ولسمشر ترخه خندا وکړه. عجیبه کوي، هغوی څوک دي چې تاسو ته یې ډیورنډ لاسلیک کړی؟ په کوم حق؟ دوی ته دا حق چا ورکړی؟ او دویم دا چې هغوی ستاسو مشخواره دي. هغوی د امریکا او انګریز لاسپوڅي دي، د عربو غلامان دي او د پردیو لپاره خپل هیواد ورانوي. دلته یې بې شمېره جنایتونه ترسره کړل چې تاسې او خپل باداران خوشحاله کړي، او په دې خبرو ټول افغانان هم پوهیږي. ښه درته یاد دی، ما له همدوی سره ملي روغه جوړه اعلان کړه چې زما هیواد برباد نشي، خو تاسو ورته اجازه ورنه کړه. هغوی را سره ومنله، خو تاسو منع کړل، او د دې ټولو ثبوت زه له ځانه سره لرم. ما ورته ټول حکومت وسپارلو، خو تاسو ورته اجازه ورنه کړه او مو ویل چې نه، جګړه وکړئ. دا ثبوت هم را سره شته. همدغو رهبرانو راته وویل چې موږ ته دوی اجازه نه راکوي، یعنې تاسو. نو ښه مو سرونه خلاص کړئ. نه زه ستاسو مشخور یم او نه هم وطن فروش یم چې دا سند لاسلیک کړم. تر دې مهاله د خونې نور کسان غلي وو. یوازې رحیم ګل او درستیز صاحب خبرې کولې، خو کتل مې دا ځل یوه مخ پټې خپل مخلوڅ کړ. دی بابر صاحب و. په رېږدېدلې او جدي انداز یې وویل: که تاسو وطن فروشه نه یاست، نو ولې مو روس راوست؟ ته د روس په اوږو رانغلې، که اوس دلته یوازې زموږ لپاره وطن دوسته شوې. ولسمشر بابر ته وکتل او نری مسکا یې وکړه. کاش دلته زما پر وړاندې یوازې څو کسه لوړپوړي پنجابیان ولاړ وای، ما به ورته ډېر ښه ځوابونه ورکړي وای. اوس خان صاحب ته څه ووایم؟ خونه کې ولاړ افسر له مرکز سره هم په اړیکه کې و، او یوه مخپټي به کله ناکله د رحیم ګل صاحب غوږ کې په اردو ژبه څه وویل. د ولسمشر خبرو بابر سخت غوسه کړ. په قهر یې وویل: ملګرو، زه تاسو ته حیران یم. موږ له یو جنګي مجرم سره د ډیپلوماتیکو اصولو نه کار اخلو. له ده سره باید د مجرم په ژبه خبرې وشي، نه د ډیپلومات. ولسمشر جدي شو. ما فکر کاوه چې تاسو یوازې ترهګر روزئ او زموږ هیواد ته یې رالیږئ، خو اوس ګورم چې تاسو ټول افراطیان او ترهګریز افکار لرئ. تاسو د نړۍ په نقشه کې یو ناسور زخم ته ورته یاست. بحث را سره وکړئ، خبرې وکړئ، له منطقه کار واخلئ. کتل مې چې یوه بل مخپټي چې د لونګۍ شمله یې له مخه تاو کړې وه په زیږه پښتو لهجه وویل: بارانو تاسې کیسې شروع کړې، زه ولاړم، ګنې په دا سر به مې درته ویشتلی وي. او له دې خبرې سره له خونې ووت. درستیز صاحب وویل:
ښاغلیه، ته د دې سند د لاسلیک په بدل کې څه غواړې؟ ته چې څه غواړې هماغسې به کېږي. د وروستي ولسمشر خوله مسکه شوه. تاسو څه لرئ چې ماته یې راکړئ؟ ستاسو له راکړې مننه کوم، یوازې همدومره وکړئ چې له موږ غلا مه کوئ او مه یې وړئ. درستیز په لوړ غږ او جدي انداز وویل: موږ سره ستا ژوند دی، له موږ سره ستا د ورور ژوند دی، له موږ سره د افغانستان ولسمشر، له موږ سره د افغانستان ولسمشري وزارتونه او منصبونه دي. ته پکې څه غواړې؟ ولسمشر وویل: افغانستان کې تاسو هیڅ هم نه لرئ. دلته یوازې او یوازې څو کسه جاسوسان لرئ. د دې وطن هر څه زما دي. نادان به په پردي کور کې واکداري کوي. رحیم ګل صاحب په خندا شو. ښاغلیه، ته لږ څه احساساتي شوی یې. موږ همدا شیبه د افغانستان واکداران یو. موږ همدا شیبه د کابل په ارګ کې ولاړ یو. تاسې غلامان یاست چې نه د خپل ځان او نه هم د خپل هیواد واک در سره شته. او که موږ ولسمشر یې په ځواب کې وویل: هو، دا سمه ده چې اوس مهال زما هیواد ستاسې په لاس کې دی. خو تاسو ته ښه معلومه ده چې دلته ډېر خلک راغلي او بیرته ژوندي نه دي تللي. افغانستان د یرغلګرو هدیره ده. تاسې هم خپل بخت وازموئ.